سونیا شاه د علي شاه مور د پولیسو سره غټه لانجه وکړه او داسې هم ویل کیږي چې هغه پولیسو بوتلې ده. قدرمنو خبره داسې وه چې د سونیا شاه د کور مالک څه موده وړاندې د علي شاه مور سونیا شاه ته یعنې د دوی کورنۍ ته ویلي وو چې ما ته کور خالي کړئ، خو د علي شاه مور سونیا شاه دې ته تیاره نه ده چې کور خالي کړي. نن د کور مالک د پولیسو خواله ورغلی او پولیسو ته یې خواست کړی چې دوی ته ما نوټس هم ورکړی، خو دوی زما د کور نه نه وځي او زما کور نه خالي کوي. په دې سره کله د علي شاه کورنۍ پسې چې پولیس راغلل نو هغوی ورته ویل چې دا مکان مالک تاسو تنګ کړی دی، یعنی پولیس والا یادول چې تاسو ورته خبرې کړې دي چې موږ د کور نه وباسي. او دې سره پولیس والا ته هم ډېرې بدې ردې خبرې وکړلې. پولیس والا خپلو خبرو کې وویل چې دا یوه تورسرې ده، موږ ورسره بحثونه نه کوو، خو دې له پکار دي چې د مکان مالک په خوله باندې کور خالي کړي. خو په دې خبرو سره د علي شاه مور له نوره هم غوسه ورغله او پولیس والاو ته یې ویل چې که بیا مو دې اړخ ته مخه وکړه نو ډېر بل شان عمل به در سره وکړم. اوس سوال دا پیدا کیږي چې پولیس والا په حق او که د علي شاه مور دا فیصله موږ په تاسو پرېږدو ځکه چې تاسو سره موږ ټوله واقعه شریکه کړه. اصلي حقیقت همدغه و، خو تر کومه پورې چې د پولیسانو خبره ده نو دا به ورته ووایو چې که تاسو سره صحیح اډر و نو پکار ده چې تاسو مکمل معامله صفا کړې وه، ځکه چې ډېر خلک په دې سوچ کې وو چې ولې د علي شاه مور پولیس والاو ته بدې ردې وویلې او هغوی ورته هیڅ هم ونه ویل او په خپله مخه ترې روان شول. د واقعي مکمل تفصیل به معلوم شي، خو اصلي خبره چې څنګه وه او تر اوسه پورې څه شوي وو هغه موږ تاسو سره شریک کړل. اوس فیصله په تاسو پرېږدو چې دا ولې داسې کار شوی دی. تاسو خپل نظر په کمنټ کې ولیکئ چې څه کول پکار وو. پښتو پوسټ چینل هم سبسکرایب کړئ. دا ویډیو تر همدې ځایه وه. د ویډیو د کتلو مو ډېره مننه کوم.